سلامونه ملګرو، لکه څنګه چې به تاسو د نړۍ او د دنیا په لویو میډیاګانو باندې دا لیدلي وي چې خپله ملاله یوسفزۍ هم ټویټ کړی و چې له یوه پنجابي لاهوري سره ویل کېږي داسې نکاح کړې وه. هغې ویلي وو چې موږ ملا راوغوښتو او نکاح مو وکړه. خبره دا نه ده چې ملاله یوسفزۍ واده وکړو. ملاله یوسفزۍ اوس یوه نړیواله څېره ده، یعنې په دنیا کې یوه منل سوې ښځه ده او هر څوک یې پیژني، ځکه چې هغې د نوبل جایزه هم ګټلې وه. کله چې هغه طالبانو وویشتله په سر باندې بیا دا تر لندنه ورسېده. نو ځینې روشنفکره ملګري چې خدای خبر ولې په دې رشته باندې خفه دي، هغه وایي چې د دې رشته به خامخا یوه پښتانه سر کېده. خو ډېر خلک بیا وایي نه، چې د رشتو فیصله چې کومه ده دا په اسمانونو کې کېږي. نو مونږ ته دا نه ده پکار چې د چا په شخصي ژوند باندې یا د هغوی په ژوند کې د لاسوهنې هڅه وکړو، ځکه چې واده کول، کالي اغوندل، ښه ژوند کول، هر څه چې کوي دا انفرادي ازادي ده. دا هر چا تحصیل دی چې څه اغوندي، څه خوري او له چا سره واده کوي. څوک یې خوښ دی، څوک یې نه دی خوښ. دا د خلکو د ذاتیاتو معامله ده. نو زه له ملګرو هیله کوم چې دوی په دې کې مداخلت ونه کړي او ملاله یوسفزۍ ته مبارکي ووایي. او دا د هر چا خپله خوښه ده چې څه کوي هغه دې کوي. نو زما خو ذاتي رایه دا ده. البته که ستاسو څه بېله رایه وي نو تاسو ته هم دا حق دی چې تاسو له ما سره خپل مخالفت وښیئ. په ډېره مهرباني.